سلام علیکم. په دې ویډیو کې زه غواړم تاسو ته correlation coefficient یا د دوو وریبلو ترمنځ رابطه درته وښیم. که چیرې موږ په ریاضیکي شکل باندې دا مطالعه کوو او خصوصا چې ارقام ډیر وي نو دا ډیر سخت دی. تاسو د دې فورمولا استفاده کوئ دا ډیر وخت درته نیسي. زه غواړم تاسو ته دلته نن ورځ د مثال په ډول د کیمیاوي سرې او د حاصل ترمنځ رابطه مطالعه کوو. مثلا که کیمیاوي سره څومره ورکوي هغه حاصل زیاتوي که کموي. دغه اول مثال کې موږ مثبت ریلیشن یا مثبت رابطه دله مطالعه کوو. د مثبت رابطې لپاره موږ د کورلیشن فرمول استفاده کوو. نو مساوي علامه به ولیکو. د کورلیشن فرمول په CORREL په دې باندې شروع کی قوس په ورسره شروع کو. اول به کیمیاوي سره ټول انتخاب کو، کامه به ورکو، به ورسته ټول حاصل انتخاب کو. شو دم چې انتخاب کو نو کلیک به وکړو. دلته به 100% مثبت یعنی د حاصل او د کیمیاوي سرې ترمنځ 100% رابطه شته ده. په هر اندازه چې سره موږ ورته ډیر وو په همغه اندازه باندې حاصل هم ډیری. نو دغه ته موږ مثبت کورلیشن ویو. یو بل رقم چې تاسو ته په منظم شکل لیدلی شئ دا دی چې د کیمیاوي سره او حاصل ټول انتخاب کړئ، انزرت ته ولاړ شئ. انزرت ته چې راغلی په دې ځای کې به تاسو لاین ویت مارکر چارت انتخاب کړئ. دلته تاسو په منظم شکل لیدلی شئ دغه آبي رنګ چې دی دا د کیمیاوي سره ده او دغه نارنجي رنګ چې دی دا حاصل دی. که چیرې تاسو وینئ د موږ کیمیاوي سره چې کمه ده حاصل هم ورڅخه کم دی. چې کیمیاوي سره ډیره شوې ده حاصل هم ډیر شوی دی. همدغه رقم تاسو د دو رابطه لیدلی شئ چې په ډیر مثبت شکل روانه ده. اوس به راشو موږ به منفي کورلیشن منفي کوو. اول به راشم زه به تاسو ته هغه ګراف یې وښیم. دواړه کیمیاوي سره او حاصل به انتخاب کړئ. انزرت ته به ولاړ شئ. په لاین چارت باندې به کلیک کړئ. په دې ځای کې به د لاین چارت ویت مارکر انتخاب کړئ. که چیرې ووینئ په مستقیم شکل دلته لیدلی شئ چې کله کیمیاوي سره کمه ده حاصل ډیر دی. کیمیاوي سره چې ډیره شوې ده حاصل کم شوی دی. نو دغه ته منفي کورلیشن یا منفي رابطه وایي. د فرمول په حساب باندې که چیرې موږ ګورو نو مساوي به ولیکو CORREL دا به نوشته کړو، قوس به شروع کړو، کیمیاوي سره به انتخاب کړو، کامه او بیا به حاصل انتخاب کړو. ټول قوس به بند کړو او انټر به ووایو. نو تاسو دلته وینئ چې د دو رابطه منفي 100 یا منفي 1 ده. منفي 1 یعنی ډیر قوي منفي رابطه ورسره لري. یعنی په هر اندازه چې تاسو سره ورته زیاتوئ په همغه اندازه باندې سره کمی. که چیرې زموږ کورلیشن صفر وي، صفر د دې معنا دا ده چې دا دواړه رابطه نه سره لري.